یا الله چې داسې نافرمانه زوی چاله ورکې نو ډوله وهې نه کې. السلام علیکم. سیبا څنګه یې؟ ښه بس خیر دی الحمدلله. ښه صحت برابر دی؟ نور واړه څنګه دي؟ ښه دي؟ ریحانه بچې لږې اوبه راواخله، مرۍ مې وچه شوه. ټیک دی زه بیا کال کوم. زه تا ته ما 20 پیرې ویلي دي چې زه موبایل له ملګرو سره خبرې کوم، ما ته به غږ وږ نه کوې. بچې مرۍ مې وچه شوې وه ځکه مې ته د اوبو وویل. مرۍ دې وچه شوې وه څه مړ کېدی نو چې په هر وخت کې ټکه ټکه دې راغستې بل څه کار دی. داسې پلان خو نه پلار ښه دی. چېرته خدای دې ور واړه خلاص شو درنه مړه 2 سپۍ مورې دې راوستي. یو خو ته په هر وخت کې بیمار یې کټ کې ته پروت یې. یو دې په خرچو تنګ یو به تا تنګ راځو. ځه مړه بچې ما خو درته د اوبو وویله، زه بل څه خو مې ته نه دي ویلي چې دومره غوسه شي. پلیز ما معاف کړه، ما ته د اوبو مه وایه. بو بل چاله نه ورکوم. ما خپل موبایل سره کار دی، خپل ځان سره مې کار دی. زه خپل کار کوم مړه بوډا سره یې. بچې چې اوبه دې نه راکولې تأثیره دې بدې به دې راته نه ویلې، خو ځه الله شته دی او تا ته پته نشته چې د مور او پلار د خپو د لاندې جنت دی او چې څه کړي هغه به ریبې. تا ته به هم پته ولګي چې کله ستا بچي پیدا شي خدای به درنه دا زور ویستی کي. خو ستا دا خیالي ستا خبرې به ما اثر وکړي، ستا خبرې به ما هېڅ اثر نه کوي. خدای چېرته با برباد کړه، خدای دې ور واړه ستا مو خلاص شو. مړه بل څه کار ستا نشتي. زه مړه ور واړه پرېم شي زما د زړه د سویرو باب تاره. پرېم شي زما د یا الله چې داسې نافرمانه زوی چاله ورکې نو ډوله وهې نه کې. د مور او پلار قدر وزنۍ چې ښځې وله وکې د مور او پلار قدر دې ورک شي چې بیا په بالښتونو باندې اوښتل کوي. یا الله ځان دې بچو ته د نیکې هدایت وکړي. مالا دعا پرې نه دی چې ورک به شمه پلار. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. باچې منځ دې وکړو. او بابا جانا ومې کو زما نر بچی دی، زما نر بچی دی. دا شان د خدای نور مقابل که ښه. بچی دا اوبه خو لږې راکړه. بابا ولې په تا پسې لاس نشته؟ ستا دومره همت تا ما ته څنګه خبره وکړه؟ بچې چې اوبه دې نه راکولې تأثیره دې بدې به دې راته نه ویلې، خو ځه الله شته دی او تا ته پته نشته چې د مور او پلار د خپو د لاندې جنت دی
او چې څه کوي هغه به ریبې تا ته به هم پته ولګي چې کله ستا بچي پیدا شي چې هغه ورځ ما خپل پلار ته دغه خبره نه وه کړې اوبه مې ورکړې یار زما رنځوره نو نن ما د خپل بچي داسې نه ویلې شم انار درتا یا الله ما معاف کړه بیا چې راته الۍ روان شم بیا چې راته پلاره زما نه غلطي شوې ما معاف کړه بیا به دې نه کوم پلاره زما د زړه چې هغه ورځ ما ته له اوبه درکړی وې نن مې زما د حال نه وې خپل زوی ما ته داسې نه ویلې زړه د سویرو باب تا ما معاف کړه پلاره باب تارا مال دعا پرې نه دی چې ورکه بشما پلارا مال دعا پرې نه دی چې ورکه بشما السلام علیکم مینوانو دا ویډیو به تاسو کتلی خوند به هم ترې اخیستی دا دې لپاره مې جوړه کړې د پلار عزت ادب پکې وکړی شي او د پلار په مخ کې ښه ادبناکې خبرې عزتناکې خبرې درنې د هغو پې زړه خوږېږي او موږ یو تاسو له پکار ده چې پلار ادب ښه ډېر کوو د پلار د خپل لاندې جنت دی مطلب دا چې پلار خدمت هم وکړو الله پاک به جنت درکړي او دا ویډیو د ثواب دپاره بار بار شیر کوي چې الله پاک موږ یو تاسو له ثواب راکړي په دې باندې جزاک الله یار زما رنځوره لسګیر ویو دې قربان شم کاش چې شم انار درته ارمان چې دې درمان شم بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم بیا چې راته روغ شي